السلام علیکم، زه احمد خبرې کوم د بایومکس چینل څخه. نو وخت مو نه در ضایع کوو، ځو چې سبجیکټ باندې ډایرکټ. سبجیکټ دی نن هیماټالوجي سره دی، د هیمومین بلډ لوجي مین سټډي. چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. زه به تاته دا نو چینل چې دی هغه وایم نن سبجیکټ چې دی هغه ټوله معلومات چې دی د هول بلډز یا کمپوزیشن آف بلډ یعنی دا وینه پر څو تقسیم شوې ده. کمپوزیشن آف هول بلډ یعنی د وینې کمپوزیشن یعنی الیمنټس یعنی طریقه یعنی دا وینه پر څو تقسیم شوې ده چې شش پکښې کېدی سي. اوس نور پلیټلیټ مې ویډیو جوړه کړې ده، یو برخه پلیټلیټ دا وینه چې د په دې کې یو قسم پلیټلیټ هم شته. پلیټلیټ خپل کار کوي، د جامدل کار کوي یعنی د وینې کرارېدو کار کوي. پلازما مې هم ویډیو پر جوړه کړې ده، پر پلیټلیټ مې هم ویډیو جوړه کړې ده، په هیماټوکریټ باندې مې ویډیو جوړه کړې ده، په ډبلیو بي سي باندې مې ریډ بلډ سیلز و هول بلډ باندې مې جوړه کړې ده. نو نن بیا جوړوم او نن په دې کرایوپریسیپیټیټ چې دی په دې باندې زیاده مطلب ډېر دغه چې د ویډیو خاص مخصوص پر دې باندې هم ډېره ده. نو دا تقریبا د شپږ ګروپ ته اچول شوې ده، شپږ نه اووه ګروپ ته صحیح ده. نو پلیټلیټ په دې کې څه کار کوي؟ پلیټلیټ یا د وینې جامدل کار کوي. پلازما خو نو خپله پلازما ده چې اوبه ده. هیماټوکریټ چې دی هغه خو خالص وینې ته وایي. کرایوپریسیپیټیټ یو داسې پروټین دی چې هغه په جسم کې جامدل کار کوي سره یعنی دا وینه مکمل. او ریډ بلډ سیلز چې دی هغه مطلب سرې وینې ته وایي، یعنی وایټ بلډ سیلز کوم چې سپینې وینې ته وایي. اوس به په دې کمپوزیشن باندې دلته لوړ سر خلاص شي. کمپوزیشن باندې به دې اوس زه سر د خلاص کړم. دا وګوره دا یو دغه ډایګرام دی چې د هول بلډ کمپوزیشن دی. وینه چې ده هغه پر دوه تقسیمې راولواري. یو تقسیم دی پلازما 55% باندې، یعنی پلازما په جسم کې یعنی اوبه تقریبا 55% ده. اوبه او پلازما دواړه په دې کې ده. اور 45 چې ده هغه فارمیټ الیمنټ دی. فارمیټ الیمنټ و دغه ته وایي کېږي یعنی حجرې چې لري یا حجرې صحیح ده. نو حجرې چې دی حجرې چې دی هغه بیا پر تقسیمیږي درو برخو باندې. نور لینکوسایډز سپینې وینې ته وایي. پلیټلیټسو کوم چې جامدل کار کوي یعنی د ګیرېدل کار کوي یا د وینې د جریان بندېدو کار کوي چې یو وینه توی نشي. اور ایریتروسایډ سره وینه ده، نو سره وینه ده. اور لینکوسایډ ایریتروسایډ په هغه ځای درېږي. اور لینکوسایډ چې دی هغه بیا پر دوه ګروپو باندې تقسیمیږي. یو ګرنیوز ورته وایي او یو ایګرنیوز ورته وایي، ایګرنوسایډ ورته وایي. ګرینو دانېدار دی او سایډ و حجرې ته وایي صحیح ده. نو نیټروفیل په هغه کې راځي، بازوفیل راځي، ایزنوفیل راځي. دا په دې ګروپ کې راځي یعنی ګرینوز کې راځي. او ایګرنوسایډ چې دی هغه لیمفوسایډ یعنی چې دانې نه لري مونوسایډ. په دې ټولو باندې ویډیو جوړې شوي دي، ما چې تاسو ته وګورئ. نو ما چې نوم یې سرچوه په هغه نامه درته راځي. اور 55% پلازما چې ده، پلازما بیا پر څلورو ګروپو باندې تقسیمیږي. مطلب ډېر ګروپ لري صحیح ده. اول دوه ګروپ چې دی هغه نایټروجنس ویسټ ورته وایي. دا کوم چې امینو اسید یعنی چې موږ جینیټیک یا په ریښو کې کوم پروټین دی هغه دی. امینو اسید هم هغه دی. نیوټرینټس کوم چې مواد یعنی خالص یو د جسم یعنی منرالونه نه یعنی پروټین صحیح ده. الکترولایډ کې درې شیان راځي: سوډیم، پوتاشیم الکترولایډ اور سوډیم پوتاشیم کلورایډ صحیح. نو دا بیا جلا قسم الیمنټس دي صحیح ده ایلیمنټس. نو اور ګیسز هم په دغه کې راځي، پروټین هم په دې کې راځي. په دې کې بیا درې قسم نور پروټین راځي: البومین اور فایبروجین اور ګلوبولینز راځي صحیح ده. دا کمپوزیشن دی ته ورته وګوره مکمل کمپوزیشن. اوس به نو زه موږ کرایوپریسیپیټیټ له ورډز به په دا لغات باندې هم سر خلاص شي او دغه باندې به هم. اوس کرایوپریسیپیټیټ څه شی دی؟ کرایوپریسیپیټیټ
هم یو قسم پروټین ته علامات ورکوي. کرایوپریسیپیټیټ اوس ګوره دا اول نمبر وګوره سره وینه ده، دا دلته پورته کوم، دا مطلب یو ټیوب دی وینه ده پکښې، دا ټوله مطلب سره وینه شوله. دغه دوم نمبر چې دی دا بیا پلیټلیټ دی، دې ته بیف کوډ هم وایي او ډبلیو بي سي او پلیټلیټ دواړه پکښې دي. دا چې دی دا کم دا لوړه خوا چې ده دا بیا پلازما، په دې کې دومره نکي سپین دغه وینې نیوکلیټ لیکه تېره سوې ده، دا دې ته کرایوپریسیپیټیټ وایي. کرایوپریسیپیټیټ یو قسم پروټین دی، په 4 پروټینه جوړ شي. نو دی څه کوي، دا یو الیمنټ دی، یعنې دا ستا وینه د کلاټېدو دپاره کوي، جامېدل دپاره، یعنې د ګیلېدل دپاره کار کوي. دې ته کیرو هم ویل کېږي او دې ته کرایوپریسیپیټیټ اور انټي هیموفیلیک فیکټر هم ورته ویلېږي. هیموفیلیک فیکټر چې دی هغه زه مخته درته وایم چې دی هیموفیلیک چې یعنې چیش ته وایي is a partitions of plasma، یعنی دا د پلازما یو پارټیشن دی، لیکویډ پارټ دی، یعنی دا لیکویډ دی، یو خو په دې کې هارډ راځي، یعنی کوم سیلز چې پکښې ږي دا لیکویډ دی، نو لیکویډ پارټ دی. کیروز ریچ کلاټینګ فیکټر، یعنی دا کلاټینګ فیکټر قراري زیاتوي، یعنی انټي کار کوي، که زیات وقراري لږ وزیاتوي، هسې ده یو سیګنل هسې دا یو قسم پروټین دی، یعنی which are protein they can reduce blood loss or helping to slow growth. هغه خبره شوه چې کوم عادت وایي. په دې کې بیا انکلوډ څلور پروټینه راځي، سیده فایبروجن اور فیکټر 8 فیکټر 14 اور وینډ یعنی ویل برینډ فیکټر ورته وایي. دا یو قسم نه جوړېده، پر دې ټولو باندې ویډیو راځي، سیده اوس به زه په پښتو کې هم د عزت وایم چې کیرو هم ورته ویل کېږي. پلازما یو برخه ده، سیده پلازما یو برخه ده، پلازما یو برخه ده، زموږ د وینې مایع برخه ده، یعنی مایع ده، کم هارډ نه ده، یعنی سخت نه ده، حجره نه ده. اور کیرو د کلاټینګ فیکټرونه کې مطلب د کلاټینګ فیکټر نه هغه خبرې شوله چې د کار کوي. په دې دغې کې چې هلته موږ یو فایبروجنز دا ګټه اوس فایبروجنز برابر دی. فایبروجنز زه اوس ویډیو نه زه جوړوم، خالي دا مقصد و کمپوزیشن وګورئ او دا ټوله دغه څرګ هول بلډز